چې کله پیریانو د رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت واوریدو نو هغه کم صورت تلاوت کو؟ الجواب، اول دا خبر یاد کئی پیریان دا اللہ مخلوق دے چه اللہ پیدا کری دا ورنا، بیا پا دوی کی چه کم نافرمان دی اگوی تا شیطانان ویلکی، او دا دیسی مخلوق دے چه منگ اینی او منگ اینینو من حیث لا ترونهم. اللہ قرآن کی دا خبر کری جاگت تاسوینو خو تاسوینینی. او پیریانو نا چی سوک منکر دی اگر دا قرآن او دا حدیث نا منکر دی. او زمان دا نبی زمان دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پیریانو او انسانانو تا لے گلے طولو تیرا لے گلے. نو پیریانو دا اگر تلاوت او ریدلو دا دی ذکر اللہ قرآن کی بدبو زینو کی کڑے، بلکہ یہ پورا صورت تے پا قرآن کی پا یکم درشم سپارہ کی چاکی تا سورة الجن ویلے کی، پائی کی ذکر دا پا سورة الاحقاف شپاکشتم سپاری پاولنی صورت کی. پا صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث تا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی چے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خپلو بازو ملگرو سرا روان شیو دا سوق عکاز طرف تا دا طائف پلار، او بدغ ورزو کی دا شیطانان اللہ دا اسمان نا بن کریو. ولی بن کریو؟ وحی راتلا نو چی کمی او بهم برتو دا غوگی خودو دا پارا نو آغا با پیو شغل باندی وشتلکی دو. نو دا شیطانان واپس رالو دا خپلو مشرانو تا او خپل منز کی اگوی دا خبرو کرد چه آخر سی چل لے چه دا اسمان دا سی مضبوط چوکی داری کی سی چل خوده ما حال بینکم و بین خبر السمائی الا شیء حدث، دا چه منگ دا اسمان دا خبرون بن کردشو کنو نو سی چل شاید بیاوت دا امرو شو چه فضربو مشارق الارض و مغاربها، لارشی دا زمکی پا دا مشرق و مغرب کی وگرزی. او گوری چی دا سقی سد با دوی چرالو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا یو مقام باندیو چاگیتا نخلوی لیکی گی دکا دے عکاز دے میلی او بازار تروانو او ملگرو لے امامتی ورکول دا سحر دا منزه. نو دوی چرالو دوی قوکی خودو تلاوت تا چی غوگی کی خودو نو خواخوا غدا خبرد دا صد لاسی چی منگ بن کڑیشی دا اسمان دا خبرون ننو غدا قصر نن منگ پوشو چی واپس رالو نو بے قوم تا خبر اکڑا انا سمعنا قرآنا عجبا، یقیناً منگ ووردو قرآن دیر عجیبا یهدی للرشد ہدایت کی دا نیگی لاری طرف تا. عجیبا خبر دا چی کلم سڑے دا پیریانو دا خبر ووری چی دوی پاول پیر قرآن ندور متاثر شو او دیوی چی من قرآن ووردو دیر عجیبا. نو تعجب بالتا لدرشی چی دیر شو سلویختو پنزوستو شپیتو کالو مسلمان اگر بانی قرآن دومر اثر کڑے ندے و سنگ پی اثرو کی اگر پی پوشوے ندے چی دے داوی چی رد اللہ دا کلام سا عجیبا کلام دے و دا خود نیغ لاری طرف تا ہدایت کی. سورة الاحقاف کی چی کل اللہ دا خبر ذکر کردن اللہ وی کل چی دوی حاضر شو نیو بلتوی انصیتو غلی شئی کسی ادبناک خلقو خدا لگو دوی ایمان ندے راوڑے ذکر زیم چی تعجب با دے بازو مسلمانانو کی تالا گوری دوی ایمان ندے راوڑے خو یو بلتوی غلی شئی دا خبر ووری. کل چی تلاوت ختم شو دوی واپس لارو خپل قوم تا اللہ وی منذرین واپس شو یر ورکون کی خپل قوم تا یر ورکلو دعوتی وتا ورکو. کل دی بزیتا سورت درس وورینو دیر فائدہ بدل در کی نو واپس سی قوم لارو نو دعوتی قوم لورکو وزلتا دو خبری دی یعنی یو قرآن پی دم رازر اثرو کو نو دویم دعوتی شروع کو. و سوال دا تانا دی
دا تا نه سوال دی یو قرآن د باندې چې دومره اثر کړی دویم چې دی اورېدلی دی او ځان دې پوه کړی بیا دې چاته بیان کړی نو دې ځای نه خو دا واضحه شوه چې پیریانو قرآن هغه اورېدلی دی خو په دې اول ځل چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د تلاوت کوو او دوی واورېدو نو دې پیر له رسول صلی الله علیه وسلم نه و خبره وروسته بیا څو پیري د پیریان راغلي دي او د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقاتونه هم شوي دي تلاوتونه مې اورېدلي خو په اول پیر کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه و خبر دا خو دوی رالو ګرځېدو دي خو لټون کوو چې آخر څه قیسه ده چې وایي که ته یاره دا خو سړی ولاړ دی او څه وایي او شاته پسې کسان ولاړ رالو دوی غوږ کېښود چې غوږ یې کېښود دوی متاثره شو لاړو هغوی اسلام قبول کړو نو دوی بیا راغلي ډلې ډلې وخت په وخت نو د پیریانو دا قصه د رسول صلی الله علیه وسلم سره داسې یو پیر نه ده دا یو پیر نه ده څو پیري راغلی ده خو د روز سوال دا دی چې کوم صورت رسول صلی الله علیه وسلم وایي نو جواب د دې دا دی چې امام حاکم یو روایت راوړی دی وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د سورة الرحمن تلاوت وکړو د صحابه کرامو په مخ کې چې کله فارغه شو نو دې ملګرو ته یې دا وویې وی څه چل دی چې تاسو غلي ناست یئ ستاسو نه خو پیریان ښه په جواب کې ما چې به کله هم دا خبره وکړه فبأي آلاء ربکما تکذبان الله وایي چې زما د کم نعمت نه به تاسو انکار کوئ وی هغوی به وی چې ولا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد یا الله موږ خو ستا د یو نعمت نه منکر نه یو ستا شکرونه ادا کوو نو پیریانو ستاسو نه ښه جواب کوو نو دې نه واضحه شوه چې رسول صلی الله علیه وسلم د سورة الرحمن تلاوت کړی خو دا څوک نشي ویلی چې بس دقې یو صورت دی ولې ځکه چې پیریان یو پیر نه دي راغلي بار راغلی دي نو داسې سړی جواب کولی شي چې یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم سورة الرحمن تلاوت کو پیریان اورېدلی نور به هغوی اورېدلی خو د هغې وضاحت نه دی راغلی چې هغه کوم صورتونه یې اورېدلي دي